او مشران علماء کرام او دما حمزون رونا علماء کرام طلباء کرام او ډېرو ګرانو مشرانو حمزونو ځوانانو زلمونو نن په دې ډېر د علم او د هدایت مرکز په دې کلي کې نن د سیرت د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د هغو د مبارک تاج د ختم نبوت په دغه عظیم عنوان باندې معنون او په دغه ډېر لوی مقصد باندې جوړ کړی شوی او ټاکلی شوي کانفرنس ته راغلو خلکو زمانه وړاندې به هم علماو بیانونه کړي وي انشاءالله رستو ورپسې ډېر خواږه او درانه مشران به راځي انشاءالله بیانونه به کېږي او د دې کانفرنس او د دې اجتماع مقاصد او خصوصا سیرت د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک او د ختم نبوت د تاج د ختم نبوت د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارکی تذکرې به کېږي دغه دواړه عنوانه نن دلته کې زموږ دغه علماو او د دوی زیر سایه او نګرانۍ کې د دوی ملګرو د دې اجتماع عنوان ایښی دی سیرت ویلی شي ژوند ته سیرت ویلی شي دې ته چې د چا زندګي بیان شي سیرت دې ته ویلی شي چې د چا د ژوند په ورځو شپو باندې رڼا واچوي او ختم نبوت دې ته ویلی شي چې د نبوت اتمام او کمال راشي او هغه په هغه ځای باندې بیا نور ودرېږي مخکې نه ځي نو د هر چا ژوند چې دی او د هر چا زندګي چې ده نو هغه د هغوی خلک او مریدان او شاګردان راجمع کوي زندګي ورله او په هغې باندې بیا کتابونه لیکلی شي خو بعضې داسې خبرې وي چې هغه د هغه زندګۍ پټې ګوشې وي هغه ښکاره نه شي او یو سیرت د دواړو جهانو د سردار دی د مدینې د جانان دی چې هغه سیرت او زندګي د هغې د حفاظت الله رب العزت وعده اخیستی چې دی به زه محفوظ ساتم یو په دې آیت شریف سره انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون موږ به د دې قرآن مجید چې موږ نازل کړو اوس به موږ حفاظت کړو او مفسرین فرمایي د قرآن مجید علم او قرآن مجید یو په خپل کتاب کې په علمی شکل کې دی او د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک په زندګۍ کې په عملی شکل باندې پروت یو عالم لیکلی چې قرآن مجید په 23 کاله کې الله تعالی د دواړو جهانو په سردار محبوب رسول الله مبارک باندې نازل کړ صلی الله علیه وسلم او یو عملی قرآن مجید دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام ژوند نو د محبوب 63 کاله ژوند دا د قرآن مجید عملی تفسیر دی د مور بی بی حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نه چا تپوس وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سو مور بی بی ورته جواب ورکړو چې کان خلقه القرآن د محبوب اخلاق چې ونه هغه قرآن مجید زمونږ مشر حضرت شیخ زما فقیر تر محترم د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ الحدیث فضل الہی چې معروف او مشهور په شاه منصور بابا باندې ودي حقانیه کې هغه به فرمایل چې د عائشې بیا دې قول او د دې جواب یو مطلب دا دی چې کان خلقه القرآن د محبوب اخلاق بس قرآن دی قرآن ته ګوره چې په قرآن کې د څه ولیدل نو چې وایي چې دا به زه په چا کې وینم نو هغه به د محبوب په ذات کې ویني
او دویمه معنی د هغې جواب دا به هغه کوله چې کان خلقه القرآن د محبوب اخلاق بس هغه قرآن مجید دی تا او زه به د محبوب د اخلاقو څه بیان وکړو ما تا به کم صفت بیان کړو ما تا سره به کم الفاظ داسې وي چې مونږ به د محبوب د شان مناسب بیان کړو په خپله الله رب العزت د اخلاقو بیان د محبوب که انک لعلی خلق عظیم اے محبوبه ته د اخلاقو په اوچته پوړی باندې ستا اخلاق ډېر زیات اوچت طالبان پکې شته علما خو خود موجود دی طالبان پې هم پوهېږي حضرت به بیا فرمایل چې ګوره خلق جمع راغله او عظیم مفرد راغی معلومه شوه چې د دې خو څه مطلب شته الله چې وایي چې اخلاق یې لوی دي نو هر یو خوی یې لوی دی نو معنا به هغې دا کوله کان خلقه القرآن انک لعلی خلق عظیم اے محبوبه ستا ډېر لوی اخلاق دي ستا هر یو خوی چې دی هغه د ټولو کائناتو نه سیوا لوی دی بس دا د محبوب د اخلاقو بیان نو د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت یو داسې ګوشه نشته چې هغه د کائناتو او د انسانانو نه پټه وي د محبوب ورځې خلکو ته معلومې دي شپې معلومې دي د شپې پاسېدلې معلوم دي د ورځې ګرځېدلې معلوم دي خندېدلې معلوم دي جړېدلې معلوم دي اشاره کولې معلوم دي موسکې کېدلې معلوم دي حلیه معلومه ده صورت معلوم ده شمایل معلوم دي کړوړې معلوم دي ناسته ولاړې معلومه ده د ویښتو انداز معلوم دی څوک راوله دلته به وایي زما چا سره ډېره زیاته مینه دوره مینه څومره مینه ده زما بس هغه سره ډېره مینه خو یو خبره به داسې راشي چې هغه به درته ووایي څه وم دی کې نیم خبر نور راته هر څه پته شته خو قربان د صحابه کرامو نه چې الله په قرآن مجید کې د محبوب سره یو ځای صفت کوي محمد رسول الله محمد چې د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم والذین معه او هغه څوک چې د دې محبوب سره دي نو هغه څوک دي هغه صحابه کرام اشداء علی الکفار دی کافرانو باندې ډېر سخت رحماء بینهم او په خپله کې ډېر خواږه دي ډېر خواږه دي یو بل سره تراهم رکعا سجدا ته ورته ګوره نو وینې به دی په رکوع په سجده کې چې ورته ګوره یبتغون فضلا من الله ورضوانه او دی چې هر ځای کې وي او هر کار کوي دی به په هغې کې د الله رضا تلاش کوي او طلب کوي بل د دوی په تندو باندې به د سجدو هغه آثار او نښې هغه صحابه کرام الله تعالی پیدا کړل د محبوب د صحبت دپاره الله تعالی د هغوی انتخاب وکړو هېڅوک هم په خپله باندې نه د صحابې شوی هېڅوک هم دغه مرتبې ته په خپله نه دی رسېدلی د هېچ چا دا خوښه نه وي چې زه دې په کمه مرتبه یم د هر چا دا خوښه وي چې زه دې په اوچته مرتبه یم خو چې ابوجهل ابولهب عتبه او شیبه د مکې محرومه کېږي او د حبشو نه بلال راځي او د محبوب صحابي کېږي معلومه شوه چې پورته الله ته په حبشو کې بلال ځلېدلی دی په مکه کې ورته ابولهب او ابوجهل نه دي ځلېدلي یو کتاب کې مې کتلي دي او هغه یې لیکلي دي هغه عالم لیکلي دي چې الله رب العزت د کائناتو فیصله کوله او اراده یې کوله نو دی د محبوب د مخه پیدا کړه لولاه لما خلقتك یا آدم لولاک لما خلقت الافلاک دا حدیث موجود دی نو هغه عالم لیکلي دي چې کله د محبوب د پیدایش اراده الله تعالی وکړه چې محبوب پیدا کوم او دا دنیا به پیدا کوم نو الله ورسره دا اراده وکړه چې محبوب له به ملګري پیدا کوم نو ملګري ورله هر رنګه نه پیدا کوي هغه به هم د محبوب د ملګرتیا قابل خلک پیدا کوي وایي الله رب العزت کائناتو ته نظر وکړو په ټولو کائناتو کې ورته 1,15,000 صحابه کرامو ارواح الله تعالی په خپله اراده کې داسې وځلول لکه په توره شپه کې چې په اسمان کې ستوري ځلیږي د دې نه علاوه د بل چا روح پړکا نه ده کړې روح یې نه دی پړکېدلی نو الله وفرمایل دا به زما د نبي صحابه وي څوک به څنګه وي څوک به څومره وي څوک به د لږ وخت صحابي وي څوک به د ډېر وخت صحابي وي
څوک به ورسره ډېر وخت پاتې شوي لکه د ابوبکر صدیق د اول نه تر اخره پورې، څوک به ورسره لکه د اسود راعي رضی الله تعالی عنه یو ساعت پاتې شوی، څوک به ورسره یو ځای جنګېدلی، څوک به ورسره په جومات کې په موس کې یو ځای شوی، چا به ورته هر وخت کتلی، چا به ورته کله کله کتلی، چا به ورسره سفرې کړي، چا ته به محبوب سے ارشاد فرمایلی، چا سره به محبوب په خندا خبرې کړي، چا ته به محبوب د تربیت خبره کړي، چا ته به محبوب مسکا کړي وي، چا ته به خندا کړي وي. یو صحابي دی حضرت جریر بن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنه د ده باره کې راځي، دی فرمایي چې کله ما نبی علیه صلات وسلام ته کتلي دي د اسلام د راوړو نه وروستو، نو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتبسم، و نبی علیه صلات وسلام چې تبسم به یې کولو، مسکا به یې کولو. ما محبوب د بغیر خندا او د مسکا نه ما ځان ته نه دی لیدلی چې کله یې راته کتلي دي مسکی شوی دی. نو د دغه صحابو نه د نبی علیه صلات وسلام هیڅ قسمه د ژوند یوه ګوشه پټه نه ده پاتې شوې، امت ته یې ټوله ښکاره کړې. ما دا ستاسو خدمت کې عرض کړو چې څوک په چا ډېر مین وي د هغه بعض څیزونه به ورته یاد نه وي، خو د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د صحابو نه قربان شو چې د محبوب هر ادای محفوظ ساتلې ده. یو صحابي وایي د محبوب په سر مبارک کې او د ګیرې مبارک په ویښتو کې 21 ویښته سپینو، بل وایي 20، بل وایي 19. دا 19 چې څوک وایي چې 19 ویښته مبارک سپینو، هغه ورسره دا هم وایي چې ما وکتل نو په سر مبارک کې په دې ځای کې ویښته مبارک سپین شوي او په ګیره مبارکه کې دې ځای د شونډو لاندې دې ویښتو کې سپین شوي، چې ما وشمېرل نو د سر مبارک په ویښتو کې 14 ویښته سپین شوي او د ګیرې مبارک په ویښتو کې 15 ویښته سپین شوي. قربان دوره به څوک وکړي چې د چا ویښته سپین په ګیره او په سر کې وشمېري. نن د کمپیوټر زمانه ده، څوک دوره مخکې نشي تللی. د صحابو نه قربان شم، د محبوب هره ادای مونږ ته راوړې ده او را رسولې ده. الله دې مونږ او تاسو له د سنتو د اتباع توفیق را نصیب کړي. دا د محبوب سیرت دی، یو د محبوب فضیلت دی په انبیاء علیهم السلام باندې، په ټولو کائناتو باندې، په ټولو مخلوقاتو باندې. هغه د محبوب شان دی چې د محبوب شان څومره لوی. نو یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته عرض وکړو، یا رسول الله تاسو د کله نه د الله نبی او تاسو ته الله رب العزت کله دا علم درکړ چې ته د الله نبی؟ نو د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو، وی فرمایل وی ما ته د هغه وخت نه پته ده چې زه به د مکې معظمې په غرونو کې او د هغې په درو کې او د لارې کوڅو کې ګرځېدم، ما ته اوس هم په مکه معظمه کې هغه ونې او هغه ګټې معلومې دي چې په لاره باندې به زه تلم، ما ته به د هغه ونو نه او د هغه ګټو نه یو قسمه اواز راتلو چې السلام علیک یا رسول الله. ما ته به دا اواز راتلو. زه د هغه وخت نه خبر وم چې زه د الله رسول یم، ځکه چې دا ګټې ونې په دې ګواهي کې ما ته سلام په دې طریقې سره کوي چې زمونږ دې په تا باندې سلام وي ای د الله رسول. یو بل صحابي د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه تپوس یې نه کوي، عرض کوي په خدمت عالیه د اقدس کې د نبی علیه السلام چې د الله رسوله تاسو کله یقین راغی چې تاسو د الله نبی او رسول یې؟ نو نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک ورته ټول وایي صلی الله علیه وسلم، بیا وایي صلی الله علیه وسلم، بیا وایي صلی الله علیہ وسلم. محبوب ورته او فرمایا چې ابوذر یو ځل زه د مکې معظمې په یو اوچ خوړ کې روانم، بطحا ورته وایي، بطحا په مکه معظمه کې اوس هم هغه خوړونه شته چې عامو حالاتو کې په هغې کې اوبه نه بهیږي او چې باران وشي نو هغه خوړونه بهیږي. یو ته بطحا قریش وایي، هغه ځای کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ له به دغه ظالمانو سزا هم ورکوله، عتبه دی او شیبه دی. وی ابوذر زه په یو خوړ د قریشو د مکې معظمې
د بطحا قریش یا د بل یوې درې په منځ کې روانو نو دې کې یو فرشته راغله نو یو پورته پاتې شوه یو بله فرشته چې ځمکې ته راکوزه شوه نو دغه پورته فرشتې د دې ځمکې والا فرشتې ته وویل چې ته چېرته لړې نو د ځمکې دې فرشتې ورله اواز ورکړ چې اهوه هو معنا په پښتو کې دا ده هغه دا دی هغه دکه دی او چې موږ ورپسې ګرځو نو دې بهرنی فرشتې ورته ملک ورته ووایي نعم بلکل همدغه دی نو بیا هم دې فرشتې ورته ووایي دې ملک ورته ووایي چې ځه ویې ګوره که نه یقین خپل خاص کا نو محبوب فرمایي یو تله راکوزه شوه د اسمان نه او د هغې په یو چابړي کې یو ښکلی او ښایسته کرسی کېښودی شو او په هغه کرسی کې زه ډېر په عزت سره کېنولی شوم او بل طرف ته یو سړی راوستو او هغه یې د هغه بل چابړي کې کېنو زه په هغه چابړي کې چې په کوم کې په کرسی کې ناست هغه دروند شو او هغه سړی چې په کوم طرف کې ناست نو هغه سپک شو نو هغې یو ملک بل ملک ته ووایي چې دی خو پې سپک شه دا سړی وی لس ورسره نور کېنوه نو ما سړی لس سړي نور کېنو هغه لس واړه په ما باندې سپک شو زه په هغې باندې دروند شوم هغه یې بره شو او زه راښکته د دروندوالي د وجې رالم او کرسی هغه ښکته راله او په تله کې چې کله په تول کې ښکته کوم شی راشي نو دی دروند وي قیمتي وي هغه یو ملک بل ته وی اوس ورسره لس نور کا نو لس یې ورسره نور کړه وی لس نور کا لس یې نور کړل اخر دا چې سل یې کړل نو سل کسان او سل سړي ما سره هاپله کېنول او زه به یوازې ځان باندې دې پله په کرسی کې ناست وم نو چې زه په کرسی کې ناست وم سل سړي کېنول هغه سل واړه هغه په ما باندې سپک شو زه په هغه باندې دروند شوم نو هغه ملک بل ملک ته ووایي چې اوس ورسره زر کېنوه زر کسان 1000 نو ما سره یې زر سړي کېنول یو طرف ته او زه بل طرف ته په کرسی کې کېنولم زه بیا په هغه زرو واړو سړو باندې دروند شوم هغه ټول سړي په ما باندې سپک شو محبوب فرمایي هغه دومره سپک شو چې بره لړل او ما ویسې نه چې اوس په ما باندې راوغورځېږي دومره اوچت لړل ما ویسې نه چې ټوټه شي ده تله او هغې چېرته راونه غورځېږي نو دی یو ملک دی بل ملک ته ووایي چې دا خو دې ورسره زر وتلل تر کومې پورې به ده سره تلې سوره سړي به ورسره تلې دی په دې ټولو باندې دروند دی د ده ټول امت ته راولې او هغه د دې تلې په یو طرف باندې کېنوي دی په یوازې ځان باندې په بل طرف باندې په دې کرسی کې ناست دي دی به د ټول امت نه دروند وي ټول امت به په ده باندې سپک وي دا هغه فضیلت د نبی علیه السلام دی او دې کې د ختم نبوت یوه نقطه موجود ده هغه دا چې دا ټول امت کېنوي او هغه بیا هم په نبي علیه السلام باندې نه درنېږي نبي علیه السلام د هغې نه دروند وي معلومه شوه دا ټول امت سپک دی یعنې مرتبې د دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نشي رسېدی نو تاسو ووایئ چې په امت کې اوس چا هم دعوه کړې ده العیاذ بالله چې هغه وایي زه د الله پیغمبر یم نو هغه په دغه ټول کې راغلی دی هغه د پیغمبر نه سپک دی نو څنګه د پیغمبر مساوي وګرځوي نشي ګرځېدی چېرته یو خبره زموږ علما وکړي چې چا دعوه د نبوت دا وایي چې دعوه د نبوت یې کړې دا مه وایي چې په دروغه نه په رښتیا چا کړې ده ټول په دروغه باندې دي د محبوب نه وروسته چې چا دعوه د نبوت کړې ده ووایي هغه په دروغه باندې ده هغه په دروغه باندې ده هغه دروغجن دی هغه سړی د هغه کول د دروغو دی د هغه دا فعل د دروغو دی د هغه معتقدین او مقلدین او د هغه منونکي سره د هغه نه مرتد دی خوار دی او د لعنت دومره لعنت به پیلېږي دومره لعنت چې په کائناتو کې څومره لعنت الله رب العزت پیدا کړی دی هغه ټول په هغه سړي شي چې د نبي علیه السلام نه وروسته د نبوت دعوه کوي او د هغه په مقلدینو او د هغه په هغه خلکو چې د هغه منونکي وي په هغې باندې دي شي د دې وجې زمونږ د ختم نبوت یو نعره دا ده نو تاسو یې ما سره ووایئ قادیانیو پہ لعنت قادیانیو پہ لعنت مرزائیو پہ لعنت مرزائیو پہ لعنت بے شمار لعنت کوي په هغې باندې د محبوب د شان سره ځان یو ځای کولو تصور چې چا کړی دی هغه لعین دی مرتد دی د نبي علیه السلام نه وروستو چا چې د نبوت دعوه
چې زه د الله پیغمبر یم دغه سړی لعین دی مرتد دی نعرہ تکبیر، نعرہ